په بهر ملک کې چې دنه یو پښتون ورګه په یو جنې پسې د غلط کار د پاره ورغه یار سټوري سره مکمل وګوره یو پښتون خپل سټوري لیکلی دا نه تر پښتون نوم یادوم چې پښتون دار او د کم ځای سره تعلق ساتي او بل دا چې په کوم ملک کې دا ته هم نه یادوم ویډیو بر سره مکمل وګوره په دې ویډیو کې زموږ د پاره ډیر خپل عبرت ته چې څومره پښتانه چې زما ویډیو ګوري نو ضرور شیر کوي کنه ګور زما په خپل پیغام د ټولو پښتنو ته او ټولو پښتنو ورونو خويندو ته ګوره ورګورو دا چې وکنه چې یو پښتون ز په یو ملک کې ومه دا ملک نوم د څنګه شو یادوله ویل کنه چې زه ورلم او یو جنې وخېستا او زه په هغه پسې ورتلم چې دا غسر خپل هاوس پوره کما او چې کله زه ورته ورنږدې شم نو دا سوچ مې راغی چې زه به الله له جواب ورکوم چې بل زه مړ شم او زه دې سره زنا وکم نو زه به الله له جواب ورکوم وای زه چې دن واپس شوم دا جنې د کمرې نه چې کله واپس شوم د خپل خزې ته میرینګ وکړو د خپل ماشومان ته پوښتنه وکاو چې زما ماشومان څنګه دي ته څنګه حالات څنګه دي وای ما ته ویل چې هر څه برابر دي خو بیګا شپې را سره یو کېل شو بیګا د شپې چې دن ډیره زیاته یریدلې ما هغه ته دا خبره وکړه کنه د خپل خاوند ته ویل کنه چې بیګا د شپې یو کس چې دروازې لراغله او چې کله دروازې لراغله دروازې وټکوله زه روانېدم وای خدای دې وسخه وکي وای کس چې د دروازې نه بیر کلاړو نو خاوند ته وای کنه چې هغه بیګا زومه بیګا ز درغلم نو خزه ته وای کنه تاسو له ونه ته په بهر ملک ته څنګه چې دن دلته رااله او ته چې دن دروازې دی وټکوله په ما پسې رااله نو هغه دا خبره وکړه ویل دلته چې دا کنه زه په جنې پسې ور روانم ما هغه ته دروازه ټکول او زه واپس شوم نو ځکه چې نو هغه کس راغله او دا پسې دروازه وټکول او هغه چې دن ځکه واپس شو نو دې وجه نه چې دن هغه ویلو کما دې جنې خزي سره هاوس پورا کړو نو زما سره زما د خزي سره بل کس چې هغه هاوس پورا کړو هغه سره هم غلط کار کړو موږ په دې ویډیو کې زموږ د لپاره ډېر خپل عبرت تک بری سټوري نه پوه شوی کنه کله بل عزت تغل وی کنه نو ستا عزت ته خلک غریب وردا ګور ځان څه ګور یا 2 ساعت کنه ته د بل عزت په خبرې کې نو ستا په عزت په اتوماتیکلی خبرې کیږي ګوره دا واقعي چې موږ دلته بیانو کنه دا چې د غب شپ د پاره نه دی ښه دا حقیقت ته په ژوند کې حقیقت راغلی او کچت دې څنګه وکړو کنه هغه شان چې نو ته هغه خلک نور خلک داسې ګوري مګر وکړه چا دروازه چې دین وټه کوله کنه نو ستا دروازه بټکیږي کچا دروازه دی ونه ټکول نو ستا دروازه به هم نه ټکیږي تا ته خلک هم په غلط نظر باندې نه ګوري نو ټول پښتنو زما ټول پښتنو ته خواسته تقریبا د سو ویډیوګانې چې ما په دې باندې جوړ کړل چې خپل حفاظت ضرور کوئ د بل عزت ته چې دین لکه په صحیح طریقه باندې ګوره چې الله رب العزت تاسو د عزت هم حفاظت وکړي الله رب العزت وایي کنه وځو پتا باندې پرده باندې راوچم خو پیر چې دا پرده بستانه چې دین لري کیږي ته ټول عمر د پاره غلط کار کې یو ځل بچی دا دنیا ته راخاره کیږي چې دا غلط انسان دی الله رب العزت وایي کنه و چې کله زنا وشي کنه زنا یو قرض دی ګوره دا بچی دین ضرور چې دین ورکه دا بچی دین ضرور حاصلېږي ګوره زنا یو دې کار دی زما ټول پښتنو ته خواسته ګوره د زنا چې کم سزا ده کنه په دې دنیا کې هم ده او په هغه دنیا کې چې هغه کم سزاګانې دي کنه نو تاسو سوچ هم نشئ کولای یار ډېر د افسوس مکان دی پښتنو دلته چې کله ناس چې مزه ویډیو جوړوم نو موږ ځان هم بد ښکارې شي په ځینو خبرو باندې کړه غوسه کو مجبوری ده د معاشره ته چې ګورم کنه او داسې قسمه الفاظ چې نه استعمالوم نو زموږ د پښتانه چې د ډېر خبرو نه چې د محروم پاتې شي نو زما پښتنو ورونو د خپل عزتونو په خپل خیال ساتي پچا باندې اعتبار نن سبا مکو چې په دې باندې اعتبار وکړي کنه هغه پښتون چې د ستاره کور نه بهاري نو هغه ستاسو په عزت باندې لیدام کوي زما پښتنو ورونو ما په معاشره کې څه د دې خلکو سره ژوندۍ تیر کړه چې زه ډېر زیات پوه شوم او ډېر زیات چې دنه هغه انډرستانډ شوم یو جنې یو کس چې دنه ستاسو په باره کې ستاسو په مخ کې چې دنه د جنې باس کوي د بلې جنې باس کوي نو دا سوچ مکو کنه چې ته نه ستاسو د کور خزو باس هم کوي ستاسو د خور باس هم کوي ستاسو د وړاندار باس هم کولای شي ستاسو د نور خزو باس هم کولای شي نو کوشش کوئ کنه چې د داسې قسم خلکو سره تعلق هم ساتي او کوشش کوئ کنه چې خپل عزتونو په خپل چې دنه حفاظت کوئ